په باوري ډول له خدایه ویریدونکو خلکو لپاره د هغو د پروردګار په وړاندې په نعمتونو مالا مال جنتونه دي. آیا موږ به د امر منونکو حال د مجرمانو په څیر کړو؟ پر تاسې څه شوي دي؟ تاسې څنګه حکم صادروئ؟ آیا له تاسې سره کوم کتاب شته چې په هغه کې تاسې لولئ چې ستاسې لپاره ارومرو هلته همغسې څه دي چې تاسې د ځان لپاره خوښوئ؟ یا نو آیا ستاسې لپاره پر موږ د قیامت تر ورځې پورې څه داسې ژمنه او تړون ثابت دی چې تاسې ته به همغه څه وي چې تاسې حکم صادروئ؟ له دوی نه پوښتنه وکړه، له تاسې نه څوک د دې ضامن دی؟ یا د دوی څه انګېرلي شریکان دي چې هغوی د دې ذمه وهلي وي؟ که دا خبره وي نو خپل شریکان دې راولي که دوی ریښتوني وي. په کومه ورځ چې سخت وخت راشي او خلکو ته د سجدې کولو بلنه ورکړه شي نو دوی به سجده ونه شي کړای. د دوی سترګې به ښکته وي، ذلت به پرې خورېدونکی وي. دوی چې کله روغ رمټو په هغه وخت کې دوی د سجدې کولو لپاره بلل کېدل او دوی انکار کاو. نو ای پیغمبره، ته د دې کلام د دروغ ګڼونکو موضوع ماته پرېږده. موږ به په داسې توګه دوی په کراره د تباهۍ خواته بوزو چې دوی خبره هم نه وي. زه دوی ته مهلت ورکوم، زما تدبیر ډیر قوي دی. ته له دوی نه څه اجر غواړې چې دوی د جریمې د درانه پیټي تر فشار لاندې کیږي؟ آیا له دوی سره د غیب اسرار دي چې دوی هغه لیکي؟ نو د خپل پروردګار د پریکړې تر صادرېدو پورې صبر وکړه او د کب د خاوند یعنی یونس غوندې مه کېږه کله چې هغه دعا کړې وه او هغه له غمه ډک شوی و. که د هغه د پروردګار مهرباني ورباندې نه وای شوي نو هغه به ملامت په سپیرو ډاګ کې غورځول شوی وای. په پای کې د هغه پروردګار هغه غوره کړ او هغه یې له صالحو بندګانو څخه وګرځاوه. کله چې دغه کافران د نصیحت کلام یعنی قرآن اوري چې ته هغه لولې نو تا ته داسې سترګې اړوي چې گویا ستا پښې به وښویوي او وایي چې دی هرومرو لیونی دی، په داسې حال کې چې دا قرآن خو د ټولو نړیوالو لپاره یو نصیحت دی.